د کابل ولایت اړوند د 5 امنیتي حوزې منصوبینو 9 تنه د بېلابېلو جرمونو په تړاو نیولي. 5 امنیتي حوزې مجاهدینو 9 کسه مجرمین گرفتاره کړي دي. په یاد مجرمینو په لړ کې 15 کسان دي چې هغه په فساد اخلاقي باندې متهم دي. همداراز 2 کسان دي چې هغوی سره اسلحه ده او هغه اسلحه غیر قانوني ده او دوی غوښتل چې د هغې اسلحې په توسط باندې هیوادوالو ته ضرر ورسوي او د هغو لاره ونیسېږي او د هغو پیسې او مالونه لوټ کړي. په بار باندې له دغې ساحې څخه چې دوی پکې ګرفتاره شوي دي موږ ته ګزارش راغلی ده او د خلکو شکایتونه موږ ثبت کړي دي چې کسان دي او له اسلحې څخه کار اخلي او د موږ مالونه لوټي. مجاهدین وتوانېدلو چې هغه کسان ګیر کړي او دا رقم ته 2 نور کسان دي چې هغه به ډېر وخت په پارکو په لارو کې او یا د مکاتبو په لارو کې به درېدل او هغه ګران هیوادوال هغه د مکتب شاګردان چې به کله مکتب ته تلل د هغوی شیان به لوټل او هغوی ته به یې ضرر رسول. تېره ورځ موږ راپور ترلاسه کړو چې دوی د یو پارک لاره نیولې ده او هلته د یو مکتب 3 شاګردان راګرځولي دي، د هغوی موبایلان یې وړي دي او یو شاګرد یې وږلی د هغوی 2 غاښونه مو مات کړي دي. نو الحمدلله مجاهدین په دې باندې وتوانېدل چې هغه ګیر کړي او وروسته له تحقیقاتو او بررسي دوسیې به ریاست تحقیقات جنایي د کابل ته انتقال شي. یاد کسان د چپاولګرۍ، اخلاقي فساد او غلا په تړاو نیول شوي. پرون د جمعې په ورځ موږ چکر و تفریح لپاره د چلمترې پارک ته تللي وو. بیرته د راتګ په وخت کې دوی قطاع طریقانو او راګیرانو موږ د موږ لار ونیوله او په عین لار نیولو کې موږ سره درګیر سوه. په دې درګیرۍ کې د موږ د ملګري 2 غاښونه هم مات سوه او بعضې شیان هم ورک سوه په شمول د 2 تلیفونو او بعضې پیسې وې. الحمدلله د مجاهدینو په رارسېدو سره دوی 2 تنه یې دستګیر سوه او 2 تنه نور یې وتښتېدل. د نیول شویو کسانو څخه 1 میل تفنګچه د پولیسو لاسته راغلی.